بسم الله الرحمن الرحیم. د زموږ درنو لیدونکو السلام علیکم. د روانې اکتوبر میاشتې په 23مه افغانستان په لومړي ځل په یو ورځنۍ لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د دې ماتې وروسته په پاکستاني رسنیو کې پاکستاني لوبغاړي، پخواني لوبغاړي، مبصرین، د کرکټ مینهوالې د دې پر ځای چې ماتې ومني افغان لوبغاړو افغانستان د پیغورونو یو لړۍ پیل کړې ده. دا نننی بحث همدې ته مو ځانګړی کړی دی چې پاکستان ماتې ولې ومني، د دې پر ځای چې ماتې ومني افغانستان او افغان لوبغاړو ته پیغورونه ورکوي. په ننني بحث کې راسره دوه تنه مېلمانه دي، شرف الدین شاکر او خپلواک دریځ. دواړه د کرکټ څارونکي دي او دا لوبه له نږدې لیدلې د پاکستاني لوري نظریات هم لوستي. نو نننی بحث همدو دواړو سره لرو. شاکر صاحب ډېره مننه چې بحث ته حاضر شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار سره د تاسې د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دریځ صاحب بیا هم ستړي نشئ. ډېره زیاته مننه درانه صاحب، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او زه بیا د افغانستان د ویاړلي او ښکلي تاریخي بریا مبارکي ټولو ته وایم. او زه په دې هیله یم چې دا هیڅکله موږ هېره نه کړو او هردم که له یو بل سره مخ کېږو نو مبارکۍ سره مخ شو. او واقعا دا مبارکي په بیا ورکولو بېشکه. شاکر صاحب، افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. تاسې د پاکستاني رسنۍ څارلې دي، پخواني لوبغاړي، پاکستاني نظریات هم لوستي. دا د پیغورونو لړۍ نن 25م تاریخ دی، 2 ورځې بیا ووتې، خو د پیغورونو طعنو دا جنګ اوسه پورې روان دی. څه مو واورېدل؟ درانه صاحب، یوه خبره ډېره مهمه ده، د پاکستان لپاره هم ډېره دردونکې ده او ډېره نه زغمې کېدونکې ده چې دوی نشي زغملی. دوی تقریبا 40 کاله له هند سره د کرکټ په سیالیو کې تقریبا 12 نړیوال جامونه ترسره شوي ده. 13 ده. په 13 نړیوال جامونو کې دوی په 40 کاله کرکټ کې چې هر ډول وسایل لري، دوی په دې ونه توانېدل چې هند ته ماتې ورکړي. پرله پسې هند ماتې ورکوي، هغه که د نړۍ په هر لوبغالي باندې وي. اما افغانستان چې د کرکټ تاریخ هم ډېر لنډ ده، ډېر اوږد نه ده، ډېر کلونه یې تېر کړي نه دي. تقریبا په 2م نړیوال جام کې په 2مه یو ورځنۍ لوبه کې چې نړیوال جامونو کې سره مخامخ کېږو، دوی ته ماتې ورکوو. د کرکټ هغه شنونکي یا د کرکټ هغه مبصرین هم دا وایي چې د کرکټ په نړۍ کې د هند او پاکستان د لوبو وروسته پاکستان یو بل سیال هم پیدا کړو د افغانستان په څېر باندې. او افغانستان لوبډلې که څه هم دغه ماتې یو داسې تاریخي ماتې ورکړې ده دوی ته. د دوی چې کوم هغه رسنیز څارونکي دي یا رسنیز ډګر کې څوک کار کوي یا پخواني د کرکټ شنونکي دي یا پخواني لوبغاړي دي، متفاوت نظرونه لري. دوی هغه خبرې کوي ډېرې په دې ان دي د افغانستان لوبډلې شکست ورکول له دې څخه باید د پاکستان لوبډله راتلونکي کې دوی باید په خپل تېروتنو او د دوی په دومره سترې ماتې په دومره یو ستر ایونټ کې یا سیالیو کې په دغه باندې دوی په سوچ کې دي. دوی هغه کوم چې د پیغورونو لړۍ دوامداره ساتلې ده، دغه یوازینۍ وجه همدا ده چې په هند کې ماتې ورکول دا خو یو سرخوږی ده. بل د افغانستان په څېر لوبډله چې دوی توقع نه ځینې کوي چې هغه به موږ ته داسې ماتې راکوي. کني پخواني مبصرینو دا وویل، وسیم اکرم دا خبره کړې، رمیز راجا، امیر سویل، هغوی دا وویل چې افغانستان یو قوي بالینګ لري، په سپین بالینګ کې د روتو پاچونکو هغه قوت لري چې د نړۍ هرې لوبډلې ته ماتې ورکوی شي. نو د دوی هغه پیغورونه دوی خپل هم په دې باندې ګواه دي، په دوی شاهدان دي چې موږ لوبډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. تر دې وړاندې هم ویلي د پیغورو لړۍ ځکه چې که عام ولس هغه غیر ورزشي لهجه یا خبرې وکاروي خو څه ستونزه نشته. که چېرته یو لوبغاړی پخوانی هغه د پاکستان د ملي لوبډلې برخې او دی راځي او داسې خبره کوي، دا د دوی په کرکټ ډیسپلن باندې دلالت کوي. دوی څومره با ډیسپلنه دي د ورزش په ډګر کې د کرکټ کې. دوی لومړی باید همدې ته فکر وکړي چې همدغه افغانستان د راشد خان دوی مینوال دي، په پاکستان کې ستا، په هند کې ستا، په هر ځای کې ستا. سپورټس باید تر دې حده ونه رسېږي، کرکټ باید دغه حد ته رانسي چې دوی دومره په ځان بده تمامه کړي. حتی که چېرته دوی پاکستان افغانستان ته چې ماتې ورکړله، تاسې د نسیم شاه خبرې نسیم شاه عکس العمل ولیدی په لوبغالي کې. یعنی لاغت څخه په سوشل میډیا باندې د دوی سوشل میډیا د دوی رسنیو، یعنی دوی داسې فکر کوي چې افغانان
د هجرت په دیار کې وخت تیر کړی ده، نو چې موږ څه کوو دوی باید هماغسې وکړي. همدې ته دوی نه دي خبر چې دوی تقریبا د 80 کاله دوی خپل هیواد پیدا کړی یا هیواد جوړ کړی. تر دې وړاندې دوی په هند کې وو. نو که چېرته دا خبرې یا دغه موضوعاتو ته دوی ګوري، دا خو د ما پاند باندې ډېر یو ډېر هغه دی، زه به ووایم چې هېڅ د کرکټ لینګویج یا د ورزش په ډګر کې دا د پاته خلکو هېڅ دوی په خپل ځان باور نه لري. که چېرې څوک په ځان باور ولري، هغه دغه پیغورونو ته، دغه تانو ته، دغه یو غیر ورزشي لهجې او ژبې ته دوی نه رادانګي، نه راځي. دوی به په دې باندې کار کوي، باید افغانستان ښه کرکټ وکړو. په دې کې هېڅ خبره نشته چې ښه کرکټ یې کړی دی، د پیغورو هېڅ ضرورت نشته. دوی باید دا وګوري چې موږ ولې ماتې وخوړه، خپلې نیمګړتیا وپسې. خپله لوبډله هم دوی توهین کړې ده ډېره زیاته. ما ځینې وخت په دې توهین کړې ده چې ولې له افغانستان افغانستان یو داسې هیواد ده، دوی باید خوشحاله شي. دوی په گاوند کې ده، یو اسلامي هیواد ده، په مذهب و په کلتور و په فرهنګ ورسره یو. زه نه پوهېږم د دوی دغه درد څومره عمیق ده، څومره لنډېزن ده چې دوی دومره بده یې مني. د بدې منلو هېڅ خبره نشته. دا چې څوک دوی یوازې په همدې باندې نه، خو دلته مهمه خبره دا وه چې د عرفان پټان په خبره باندې هم سوشل میډیا کې دا خبره ډېره وه چې د عرفان پټان ولې له دوی سره خوشحالي ولمانځله. یوه یادونه باید وکړم، عرفان پټان هغه د سوشل میډیا له طنزه راوځم چې ځینې خلک طنز کوي په سوشل میډیا کې چې کریس ګل د فلاني ولایت ته ځانې، اما عرفان پټان یو افغان ده، د غزني ولایت ته. په غزني ولایت کې د نیکهګونو ژوند کړی ده، دا له دې چې تللي دي هند ته، په هند کې دوی ژوند کوي. د هغه له هغه نڅا دا معلومېدو چې دا یو افغان دی، د هغه له احساساتو دا معلومېدو چې زه افغان یم. نو یو افغان که د یو افغان په تشویق راځي، بابر اعظم په افغانستان کې ډېر خلک تشویق کوي، د بابر اعظم فین شته، د راشد خان فین په پاکستان کې شته. دا خو په دې نه معنی چې دوی بده ومني یا پیغورونه ورکړي. باید د دوی کمنټیټرز هم راغلي وای، افغانان اول باید رمیز راجا تشویق کړي وي په لوبغالي، بیا وکارینس تشویق کړي وي. که دوی چېرې ځانونه مسلمانان بولي، بیا په مذهبي کلتوري هغه ټول اړخونه یې راوڅېړي. اول باید دوی دا چې یو هندوستانی راځي او هغه پټان ده، له ځان سره پټان لیکي، د پار پټان باندې دا لازمي ده. که دوی د پټان خبره کوي، باید هغه تشویق کړي. نو په عموم کې به وایم چې د دوی دغه لهجه د دوی کرکټ ته زیان رسوي. په نړیوال کرکټ د دوی ایمیج نور هم خرابېږي. دوی خپل کرکټ ته راتلونکی خرابوي. که دوی غواړي، دوی باید ډېره یو ډیپلوماټیکه لهجه استعمال کړې وای، دوی باید ډېره ورزشي ښه لهجه استعمال کړې وای. خو چې دوی دا خبرې کوي، دا په دې معنی چې افغانستان دومره یوه پیاوړې لوبډله ده، افغانستان دومره یو قوي ټیم ده چې پاکستان په ماتې باندې هغه ټوله میډیا لړزوي لکه زلزله چې راځي. دا په دې معنی چې افغانستان په راتلونکي کې نورو لوبډلو ته هم همدغسې یو ستر خطر ده. مننه شاکر صاحب. بري صاحب، پاکستان د موږ له ماتې مخکې له هند یو شرموونکې ماتې وخوړه، خو په پاکستاني رسنیو کې پاکستاني مبصرینو دومره غوغا نه وه جوړه کړې. دا ماتې دوه په زړه مخکې م خوړلې وه چې موږ په نړیوال جام کې هند نشو ماتولی. کنې هند او پاکستان بیا تر ټولو ډېر سخت رقیبان دي. د افغانستان ماتې ولې دومره غوغا جوړه کړې ده؟ اوس به هم په پاکستاني رسنیو کې او تلویزیون کې او راډیو کې دا اوس به هم یو ځای کې بحث روان وي، پخواني کرکټران به کېنولي او افغانان ته به سپکې سپورې وایي. خبره دا ده دراني صاحب چې دلایل ډېر زیات دي. شاکر صاحب ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه او ډېر موضوعات راواخیستله. زما په نظر باندې یو شی چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د کرکټ دومره لنډ پرمختګ او دومره لنډ وخت کې یو لوی ایونټ ته، یو لوی ډګر ته رادانګل، دا هغه څه دي چې په دوی باندې مستقیما اغیز لري. بیا په دې لوبو کې ورسره مخ کېدل، که د لومړیو لوبو څخه راواخلې، نو موږ د دوی سره هر هغه لوبه چې کړې ده هغه دغسې لوبه سوې ده چې موږ ګټلې لوبه دوی ته بایللې ده. یعنې هغه د لوبې په وروستیو شېبو کې دوی لوبه وړې ده او دوی دا منلې ده چې هغه لوبه اصلا افغانستان ګټلې ده، خو دوی په وروستیو کې وړې ده. شاکر صاحب د ځینو د دوی د پخواني کرکټرانو نومونه واخیستله. د لوبې څخه مخکې هغه ټویټ کړی و چې د افغانستان لوبډله ماته برلاسې ښکاري. رمیز راجا چې څو عمر مخکې د هغوی د کرکټ بورډ مشر و، عمومي مشر و، دا هغه شان چې دوی باید اول دا ومني چې د افغانستان لوبډله پیاوړې او قوي لوبډله ده. خو دوی دا نه مني، په خاطر دې نه مني چې دومره کم وخت کې
کله چې د پاکستان د لوبډلې 50-60 کاله کېږي د جوړېدو او بیا په ټولو نړیوالو جامونو کې لوبېدلې ده. د شاکر صاحب خبره په هیڅ یو نړیوال جام کې دوی د هندوستان لوبډلې ته ماته ورنه کړله. ولې یو د افغانستان لوبډله چې 10 کاله د دوی د 15 کاله د دوی د هغه کېږي 15-16 کاله د دوی د ټیسټ غړیتوب کېږي هغوی راځي دوی ته ماته ورکوي. نو دا هغه څه دي چې په دوی باندې تاثیر کوي. خو د هندوستان سره دوی زه نه پوهېږم د هندوستان او د پاکستان اړیکې چې دي که څه هم دغه سیاسي ټکرونه دوی یو بل ته خبرې کوي خو ولې مخامخ نه سره ورځي هغه جنګ نه سره کوي. تاسو د پاکستان او د هندوستان لوبه وګورئ چې د پاکستان د لوبغاړو د هغوی د لوبغاړو سره څنګه وضعیت و یا د هندوستان د لوبغاړو د هغوی سره څنګه وضعیت و, د لوبې مخکې څنګه وضعیت و, د لوبې په منځ کې څنګه وضعیت و, د لوبې وروسته څنګه وضعیت و. خبره دا ده چې هغوی ستا خبره دا منلې ده چې د هندوستان لوبډله پر موږ ډېره زیاته برلاسې ده. ویل د افغانستان برلاسې کېدل بیا دوی ته د زغم وړ دي. د ویرات کوهلي سره ورته حالت خاندې لاس هم ورکوي بل هم کوي ولې د راشد سره مخامخ کېدل او دغه سره لاس ورکول یا د بریا وروسته هغوی ته ډاډ ورکول هغوی ته تشویق ورکول دا هغوی ته د زغم وړ نه ده. او دا په همدې خاطر باندې چې د افغانستان لوبډله خصوصا د اوسنۍ لوبډله دا چې اوس په دې وروستیو کې دغه انګیزه ډېره پراخه شوې ده په دوی باندې تاثیرات ډېر شوي دي. د افغانستان مکمله لوبډله داسې ده چې که مجیب رحمان راواخلي که ابراهیم ځدران راواخلي که رحمان الله ګربز راواخلي که عظمت عمرزی راواخلي عبدالرحمن راواخلي نور رحمان لکنوال راواخلي کوم لوبغاړی چې ته وایې نو فضل حق فاروقي راواخلي د افغانستان په داخل کې هغوی کرکټ زده کړی دی همدلته روزل شوي دي همدلته نړیوال روزونکي ورته نیول شوي دي که څه هم هغه د پاکستان یا د بل هیواد روزونکي دي خو موږ ډالرونه ورکړي دي ډالر مو ورکړي دي او دلته مو خپل استعدادونه ورباندې روزلي دي او هغه مو نړیوال کرکټ ته وړاندې کړي دي. نو که بیا دوی دغه پیغورونه جاري ساتي نو د پاکستان لوبډله خو ټول هغه د استرالیا روزلې ده. میکارتر څو کلونه کېږي چې د دوی لوبډلې سره مار دا د دوی عادت دی او نه زغم دی. او زه په دې هیله یم لکه شاکر صاحب چې وویل چې وخت دوی دې حالت ته قانع سي او راسي چې د افغانستان په بریا خپل هم خوشحالي وښیي او په ضمن کې خپل لوبډلې په هغه منفي نقطو هغه کمزوریو باندې کار وکړي تر څو یو وخت افغانستان سره ښه لوبه وکړي. مننه دري صاحب. شاکر صاحب نن چې ما څومره بحثونه لیدلي د پاکستاني لوري یو پیغور نه دی. یو دا دی چې ابراهیم ځدران کومې خبرې چې وکړي په دې ډېر غوسه ورغلې. د عرفان پټان په نڅا ډېره غوسه ورغلې ده. بل دوی یو پیغور دا کوي چې افغان لوبډله وه چې انضمام الحق ورسره و کبیر خان ورسره و راشد لطیف ورسره و حتی د دې پیغورونه هم کوي. که د کرکټ تاریخ ته وګورو نو نن له 100 کاله مخکې په افغانستان کې د کرکټ څانګه وه دفتر یې دلته کرکټ کېدو زموږ پخوانیو پاچاهانو کرکټ کړی دی. دا چې په افغانستان حالات داسې شو چې دا لوبه له خلکو د ذهنه ووته نو یعنې پاکستان په دې دا اوس چې کوم حالات دی دا لوبه خو چې ده د ملتونو ترمنځ باید نږدېوالی راشي دا دومره په پیغورونو ارزي ده دا ماتې. لومړی خو باید دا خبره وکړم کوم روزونکي چې دوی یادونه کوي دا روزونکي لکه دري صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه دا موږ فی سبیل الله یا خیراتي دوی نه ورغلي دوی ته بل چا دومره روپۍ نه ورکولې. لومړی به د انضمام الحق خبره وکړو او بله نړۍ دوی ډېر منیم نه نوره نړۍ په نوره نړۍ کې انضمام الحق یوازې له پنجابي اردو هم سمه نه ده زده. یعنې د غټ ستونزه دا ده په نړیوال روزونکی نه شي جوړېدی. داسې صرف هغه د موږ د دوی هغه احترامي د ریسپیکټ یې بولې د کرکټ موږ انضمام ته دومره یو غټ چانس ورکوو دوی باید د موږ د کرکټ احسانمند واوسي. انضمام تر پرونه پورې چا په یو کلب لپاره روزونکی نه ټاکو. افغانستان راځي د ملي لوبډلې هیډ کوچ ټاکي له دې ځای څخه د چیف سلیکټر ځي همداسې کبیر خان همدلته د افغانستان روزنه کوي د دوی په د سلیکشن کمیټې غړی جوړیږي. همدغسې عمر ګل د افغانستان کوچینګ کوي تر هغه وړاندې د هیڅ کوچینګ یوازې په PSL کې کړی وای د کورنۍ نه راځي. ښه که چېرته دا خبره سي چې موږ پاکستاني روزونکو روزلي دا به تر یو بریده ومنو. ښه میکي ارتر څوک ده بټ ده کوم پنجابی ده سندی ده راجپوت ده څوک ده په ضمن کې باب المر څوک
د تا د کرکټ تاریخچه د تا روزونکي تر اوسه پورې ټول خارجان دي ته په خپل لوبغاړو تکیه نشې کوي دا په دې معنی چې تا کرکټ اوس دغه مهال ته نه درسېدلی چې ته خپل روزونکی ولري افغانستان هم دا اوس هم حمید حسن ورسره د افغانۍ رئیس احمد زید افغانۍ ده هلته تروورسي ورسره کوي د دادا په نامه باندې همدغسې نور دغسې روزونکي مرستیال روزونکي ورسره دي نور په لنډ وخت کې موږ په لنډ وخت کې موږ په 10 کاله کې خپل ملي لوبډلې ته روزونکي ورکولی سو ته اوس هم مکارتر سره ځې زه که ځمه دماغ 15 کاله د کرکټ کېږي تا خو 80 کاله 80 کاله د کرکټ کېږي ته ولې داسې کار نه کوې خو دا په دې معنی چې تا کرکټ په هغه سټیج باندې نه ده چې ته خپل روزونکي ورکړې زه په هغه سټیج کې هم خپل روزونکي ورکوی سم 10 کاله بعد به زه مجهز هیډ کوچ ورکوم مرستیال به هم افغانۍ ټول به انشاءالله افغاني نو دا خبره د دوی چې دا هسې هغه خپل هغه د رسنیز لیدونکي هغه باندې خوشحاله کوي یو بې ځایه خوشحالي ځان ته ورکوي ځان هسې خوشحاله کوي چې په اسلام باندې دغه مهمې خبرې نه دي چې دوی کوي روزانه په نړۍ کې که هر څوک دي د نورو هیوادونو سره یوازینۍ لوبډله اوس چې دغه هند نور خبره هیڅ نه ده دوی چې دا دومره زیات پیغورونه کوي یا ډېره بده باندې لګېدلې چې په هند کې هم څنګه ماتې راکړه په هند کې مدامات نه راکول دوی په دې باندې ډېر دردېږي هغه موږ تاسو پښتو کې یو متل کوي وایم چاته په غوږ څوک وایم اصل د دې مشکل د افغانستان نه ده مشکل دوی د هند ده چې په هند کې ماته راکړې ده دا څنګه خبره شو په هند کې باید د هند کنډیشن د دوی کنډیشن دوی خو همغسې لامغه راجلاسوي یو ټوټه د پاکستان ځینې جوړ کړی ده که هغه خبره سي دوی باید په دغه لوبغاړو تر افغانانو ډېر باید بلد وي موږ کومه پوله نه ورسره لرو دوی پوله هم ورسره لري ابو هوا هم په دوی باندې اول بعد دوی ته رالوځي د ژبې نږدېوالی هغه کلتوري او هغه ډېر شیان یې ورسره بلد دي خو چون د افغانستان په ډېره کمه موده کې غټ مقام ته رسېدلی ده دا دوی نسي زغملی په هېڅ صورت یې نه زغمي خو موږ دا وایو چې باید دوی زغم ولري حوصله ولري موږ له پاکستاني عام ولس ګیله باید ونه کړو ځکه ولس احساساتي هېڅ خبره نه ده اما هغه کرکټران چې ځان یې په لسیزو یې دي د پاکستان استازیتوب کړی ده هغه باید دې نقطو ته وګوري چې افغانانو ته چې څومره مینه ورکوي هغومره مینه در سره کوي خو چې څومره نفرت کوي بیا هم مینه در سره کوي تاسې به لیدلي دي موږ افغانانو نسیم شاه راځي چې کله لوبه ګټي په لوبغالي کې دا د سپورټ سپریټ سي ورته وایي یا د ورزشي اخلاق ورته وایي هغه وروستی حد ده یعنی تا آیا له امریکا دغه لوبه ګټلې وه له ډنمارک له اسرائیل دې ګټلې وه چې نسیم شاه لوبغالي کې راځي ګلوز غورځوي بیټ غورځوي او د مار احمد شاه راځي امام احمد شاه رادي یوازې د الله شکر ادا کوي خله اسمان ته نیسي سترګې اسمان ته نیسي احمد کیپټن ده هغه صرف یوازې په خپل ځای په ځای درېدلی ده سر یې کښته کړی ده ته بل غبرګون ماته وښایه چې سوی ده کم چې نڅا کوي اتڼ د ما کلتور ده د ما فرهنګ ده زه اتڼ کوم په اتڼ کې د څه ستونزه لري که د ډانس کوي که اتڼ کوي که خوشحالي کوي دوی غواړي چې افغانستان هم دغسې د دښمني ته راوپاروي یا تشویق کړي چې هغه راولاړ سي له هند سره افغانان له چا سره ستونزه نه لري هغه که کفري هیوادونه دي که اسلامي هیوادونه دي اسلامي ورورګلوي باندې افغانان تر هر چا بهتر هر چا تر هر چا وړاندې دا چې نور هیوادونه دي اسلامي نه دي مذهبي نه دي هغه خپل کار کوي موږ خپل کار کوو موږ له چا سره دښمني نه لرو دا چې دوی راځي افغانستان دې ته راپاروي هند که هند غواړي که پاکستان غواړي افغانان یو مختار خلک دي افغانان په خپل اعصابو باندې په خپل ذهنونو باندې په خپل فکرونو باندې واکمن دي هغه هیڅ کله د چا لاس پوڅ نه جوړیږي چې هغه به د هند په خوله له پاکستان سره دښمني کوي یا به د پاکستان په خوله د هند سره دښمني کوي ورزش ته په ورزش کې کله چې د موږ سیریز وو کله چې موږ لوبلړۍ وه په سریلنکا کې د افغانستان هغه میلمه پالنه په نړۍ کې هیڅ هیواد ته دومره ښه میلمه پالنه نه ده ورکړې لکه پاکستان ته اماراتو کې همداسې برعکس پاکستان ته افغانستان لوبډله ځي همغسې میلمه پالنه نه ده ورته سوې نو د پاکستان که دغه فکر کوي چې دوی به موږ ته هم د هندوستان په نظر ګوري نو دوی خو ډېر داسې مسایل دي چې دوی هند دومره لیفت نه ورکوي د کرکټ په ډګر کې ځکه دوی اوس بل څه نه لري دوی په همدې باندې که وګورو هند دوی ته هېڅ توجه نه کوي د دوی غټه بدبختي دا ده چې دوی په خپل داخلي ډېر زیات اختلافات لري د ورزش په خبره کوم په کرکټ بورډ کې ډېر زیات اختلافات لري د کرکټ لوبغاړي یو بل اختلافات لري دا شی ګوره په دغه ماتې کې راڅرګند شو تر دې مخکې نه معلومېدو زما په اند باندې دا د دوی په خیر و
دا د پاکستان په خیر و چې دغه ماتې افغانستان ورکړه. اوس د دوی د کرکټ بورډ ستونزې هم رامخته سوې، د دوی هغه کوم د مور میرې چلند چې له ځینو لوبغاړو سره کېدو هغه هم راڅرګند سو. د دوی هغه پخواني لوبغاړي او اوسني لوبغاړي د دوی منیجمنټ کې چې کوم اختلافات ټول خپله په میډیا باندې دوی وایي، موږ نه وایو. دوی خپله په ځان باندې شاهدي ورکوي چې موږ دا ستونزه لرو. راځم چې افغانستان هېڅ ستونزه له چا سره نه لري. دا چې دوی دا فکر کوي چې ګواکې افغانستان موږ د هند دشمنان یو، نو افغانستان له تا سره هم ښه تعلق غواړي، له هند سره هم ښه تعلق غواړي. موږ د کرکټ په ډګر کې تا ته ماتې درکړې ده، موږ نه کوم برید کړی ده، خدای نه خواسته نه خدای مه کوه چې موږ کوم برید کړی ده. د بیټ او بال مقابله ده، په ځان کې همت پیدا کا. ته چې 80 کاله تا سرمایه ګزاري کړې ده، ته چې افغانستان ته ماتې نسی ورکوي، نو دا سرمایه ګزاري دی بې ځایه ده. افغانستان 10 کاله سرمایه ګزاري کړې ده، 300 کلن د 3 پیړیو تاریخچه لرونکي هېواد ته ماتې ورکوي. دې ته وایي کار، دې ته وایي کوشش، دې ته وایي هوډ، دې ته وایي یو پیاوړې اراده. تا خو څه کړي نه دي، ځکه د تا هر څه همدغسې دي، موقتي دي. یعنی صرف دغه لوبې پورې ګوري، نه د افغانستان ولس په نظر کې نیسي چې دا ولس خو موږ له وختونو سره اړیکې لرو، ګاونډیان یو، ګاونډی په ګاونډي حق لري. ته دومره بده لهجه، خو افغانان به بیا هم بده لهجه نه ورته استعمالوو. افغانان به هر کله دوی ته په ډېر با ډسپلنه جواب ورکوو. موږ هېڅ ستونزه له پاکستان سره نه لرو. که د دوی لوبغاړي یا د دوی پخواني خلک هغه خپل هغه د شهرت په خاطر باندې ځینه تانی یا پیغورونه ورکوي افغانانو ته، دغه شخصي نظریات دي، خو د دوی حکومت باید په دې کې متوجه سي، ځکه د افغانستان سره په هیڅ صورت دوی اړیکې نه خراب. کله هند سره اړیکې خرابي هغه د دوی ستونزه ده، اما افغانستان له هیچا سره بدنیتي نه لري. افغانستان ښه اړیکې غواړي د کرکټ په ډګر کې، په هر اړخ کې کسي د هر ورزش په ډګر کې، او تر دا مهال افغانستان ټول اړیکې ښې اړیکې ساتلې دي. خو د پاکستان دغه رویه موږ غندونه، موږ به د هدایت ورته وایو. الله دې دوی ته هدایت وکړي چې دوی کرکټ وبولي، جنگ وبولي، سیاست وبولي، تعلیم وبولي. خدای دې په دوی کې دغه مفکوره پیاوړې کړي. مننه شاکر صاحب. دري صاحب، د کله چې عرفان پټان راځي بریا وروسته نن یو تلویزیوني خپرونه لیدله، نو ویل چې موږ باید ICC ته د کرکټ نړیوالې شورا ته شکایت وکړو چې دا څنګه دغه کوي، په ګراوند کې نڅا کوي. او بیا همدغه وخت کې د کله چې شهیدي څلوریزه وهي او بریا خپلېږي، وقاریانوس کمنټر د خو بیخي غږ نه باسي. نو دوی چې د وړو نقطو ته پام کوي که نه، نو بیا دا چې ته کله د مثلا وقاریانوس د کرکټ نړیوالې شورا هند ته راوستی دی، پیسې ورکوي چې ته به کمنټري کوي، د هېوادونو د لوبډلو ترمنځ به توپیر نه کوي، او داسې منصفانه کمنټري به کوي، بېطرفه کمنټري به کوي. دوی چې خپله دغه حال دی که نه. مثلا تېره ماته کې چې هند یې ماتې وخوړه، دلته پاکستان سندره نه وه چاله که نه، داسې دې شی اوس هم موږ خبر نه یو، شاید بیا یې هم نه به پلی کړې. نو اوس د رسنیو کې دا حال دی. بیا که افغانستان ته خلک راشي، له بده مرغه زموږ رسنۍ اوس په نورو شیانو بوختې دي، بیخي دې شي ته هېڅ پام نه کوي. بریا خو یې ونه لمانځله، د پاکستان رسنیزه مقابله هم نه کوي. دا باید ومنو. څه باید وکړي افغانستان رسنۍ باید څه وکړي چې د دوی ته ځواب ووایي، یا مثلا موږ هم د دوی په دوی چې څه رقم ته الفاظ کاري، هغه زه دلته نشم ویلی، نمک حرام او ډېر بد الفاظ کاري، همداسې الفاظ موږ همداسې الفاظ وکارو که نه. زموږ کلتور، زموږ اسلام دا د دې اجازه نه راکوي چې داسې د بدو ځواب په بد ورکړي. خبره دا ده چې شاکر صاحب ډېر ښه خبرې مخکې وکړې. خبره دا ده چې اول اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې کله د یو بل مسلمان ورور لپاره چې هغه څه ډول حرکت کوي، موږ هماغسې غبرګون ورسره وښیو یا هماغسې حرکت ورسره وکړو. د هغه وراخوا چې خپل زموږ افغانیت چې لوی د ټول افغانان ډېر زیات د هغه اصولو، هغه شرایطو ته قایل دي او ژمن دي. یعنی ډېری وخت داسې راځي چې په خپل کلي و هغه کې هم هغه د بدو هغه چې دی چې تر ډېرو شیانو سره تېرېږي. خصوصا بیا د پاکستان په وړاندې چې هلته هم ډېر زموږ خپل پښتانه وروڼه هلته اوسېږي،
مسلمانان اوسیږي. نو موږ ته دی اول خدای دا وس نه راکوي، او بل خبره دا ده چې خدای دې دوی ته هدایت وکړي، خدای دې دوی په زړه کې دا ور واچوي چې دغه موږ چې څه کوو دا سم نه دي، دا ناسم دي. بله خبره دا ده چې د عرفان پټان یادونه وکړله چې څنګه وایي خپل عیب چې دی هغه د وږو میانځ دی، او بل کله چې ته چاته یوه ګوته نیسي نو هغه 4 ګوتې ته 3 ګوتې نور ته خپل ځان ته نیولې دي. واقعا هم اوس که دوی عریضه کوي نو اصلا عریضه باید دې اوسي چې وکارینوس په لوبه باندې تبصره کوي، هغه باید د حشمت په دې شاټونو باندې، هغه باید د ګربز په دې شاټونو باندې په څومره احساساتو وژغېري او په څومره ښو الفاظو کې هغه بیان کړي، د افغانستان ګټه په څومره ښو الفاظو کې تشریح کړي. خو برعکس د زمبابوي د افریقي یو کومنټیټر چې هغه یوازې اخته دی، لګیا دی او ستونی هم وچ دی، خو دی دغسې ناست دی ورسره، وکارینوس داسې ورسره ناست دی لکه بیخي چې دی لوبه کې نه، لکه بیخي چې بیخي په لوبه کې یې نه، او بل یو سره کوم هغه ورته وایم یو مړی سوی یو هغسې په دغسې یو انداز کې ناست دی. او حال دا چې ستا خبر دی د کرکټ نړیوالې شورا له لورې راغوښتل سوی دی، دته پیسې ورکول کېږي او دی د دې لپاره مامور ګرځول سوی دی چې په لوبه باندې هر اړخیزه تبصره وکړي، یو طرف ونه نیسي. زه په دې هیله یم چې د دې شیانو څخه د دوی میډیا ول لاس واخلي، او بل بیا به راسو خپل میډیا ته. واقعا زموږ میډیا زموږ د اوله سره څخه موږ ډېرو شیانو کې کوی چې لږ څه غفلت کوو نو مبالغه به مو نه وي کړې. زموږ لوبډلې په ډېر کم وخت کې ډېرې لوی لاسته راوړنې درلودلې دي. زموږ هر ورزش نه یوازې کرکټ، په نوره نړۍ کې کله چې یو که تاسو د هند رسنۍ وګورئ، که تاسو خپل د پاکستان وګورئ، خپله د بنګلادیش وګورئ، نو هغوی چې په سپورټ کې کومه لاسته راوړنه لري نو ماښام یا هغه ساعت کې کوم خبر چې راځي په بریکینګ نیوز کې د هغوی همدا وي چې په هغه باندې بحث کوي، هغه خلکو ته تشریح کوي چې دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. ولې زموږ رسنۍ بدبختانه وایم چې په ډېرو نورو مسایلو کې ښکېلې دي، هغه داسې مسایل چې نه د هېواد په ګټه نه د دې ولس په ګټه دی. په دې هیلو چې دغه ملي مسایلو ته هم زموږ رسنۍ فکر وکړي، او هم زموږ ټول هغه ادیبان، هغه کسان چې سوشل میډیا کاروي، کور یې ودان تر اوسه ډېر ښه ځواب هم ویلی دی چې دغو شیانو ته ارزښت ورکړو، ځکه دا شیان زموږ د ولس په خیر دي. مننه دري صاحب. شاکر صاحب، دا اوس په واقعیت بدل شو چې مخکې به د هند او پاکستان لوبې چې دی ډېرې جالبې وي، له دې وروسته به د افغانستان او پاکستان لوبې به ډېرې جالبې وي، ټکټونه به یې وخته خرڅېږي. پاکستان دا اوس مني چې موږ د هند سربیره یو بله سیاله لوبډله په بل ګاونډ کې لرو. له بده مرغه به ووایم پاکستان خو هېڅکله دا جرأت نشي کوی چې تا خپل سیال وګڼي. هغه اوس هم دغه لوبو ته اپسیټ وایي، دا اپسیټ نه دی ښه، دغه لوبې دي ته هم بشپړه غړیتوب لري، زه هم بشپړه غړیتوب لرم. اپسیټ هلته راځي ستا ته افیلیټ او اسوسییټ ممبر ماتې درکړي، او داسې ماتې درکړي چې په اخري توپ باندې سره مخامخ کېږي. تا ته په 8 ویکټو باندې زه شکست درکوم، او ټوله دنیا وایي چې زموږ میډل آرډر بیټینګ نه ده جوړ. موږ په هماغه میډل آرډر باندې چې کوم شی د موږ نه و جوړ، موږ په هماغه باندې تا شکست درکو. کوم شی زما پیاوړی و هغه بالینګ و، تا 202 اتیا وکړو. کوم شی زما کمزوری و میډل آرډر کې موږ دا ډېر وخت فلاپ روان، په هماغه کمزوري چې موږ تا ته شکست درکو. دا خو هغه خپل سټرینګ موږ نه استعمال کړی، هغه خپل قوت هم نه سم استعمال کړی. که موږ په خپل قوت باندې تا سره لوبه کړې وای شاید ډېر تر دې هم سره ماتې درکړې وای. خو دوی باید نور ومني، د دې منل باندې په ځینو په څه کې به د دې منلو دود باید عام سي. ته د کرکټ په ډګر کې باید افغانان ومني که د هجرت په دیار کې 15 یا 15 لوبغاړو کرکټ کړی دی، دا په دې نه معنا ده چې ټول کرکټ د مالا مغه ځای شو. د ما لکه دري صاحب یادونه وکړه، د ما اوسنۍ لوبډله ټوله په هماغه لوبغاړو ولاړه ده چې په همدې ډبرو کې د خوست، د ننګرهار، د لوګر، د کندهار او د مزار او د کابل په یخونو کې او په ګرمیانو کې لوبې کړي راغلي. اوس دا خبره مه کوه، داسې موږ هغه مخکې یادونه تفصیلا په خبره مو وکړله چې روزونکي دوی راځي. دا که تاسو په دا ډېر خفه کېږئ چې موږ روزونکي په هغې کې یو خبره را چې پاته سوه چې نن زمان د موږ لوبډلې له وجې کوچ سو اوس
د دوی اکثریت شي. نو موږ به دا کار بیا په آینده کې وکړو، کوم پاکستانی روزونکی به نه راولو، ځکه دوی په ښه کار خفه کېږي، یعنې دوی په دې پیسو خفه کېږي چې له افغانستان یې وړي، او د دوی په همدې باندې مشهوره کړو موږ. اوس نړۍ ورته سترګې دي چې ولا دا رقص رښتیا روزونکي دي، اما نور هېوادونه یې نه بیایي. موږ له دوی سره ګاونډیتوب کړی، اما دوی نه کوي. د ورزش په ډګر کې خبره کوم عموما ده. نو دوی ته په کار ده چې نور افغانستان باید ومني، که نه مني چې انګلستان یې مني، هند یې مني، سریلانکا او بنگلادیش هغه ته باید ومني. دا چې ته له دې سیاسي ګټه پورته کوې یا یو د کرکټ ډیپلوماسي که کوې له افغانانو سره مه کوه. که ته رښتیا ډیپلوماټ یې، د کرکټ په ډیپلوماسي پوهېږې یا د کرکټ ډیپلوماسي مو ویلې یا هم زده یې، ته له همدغه پاکستانه راځې، نه د تا کوم خبریال ته د تا ژورنالیست ته ویزه ورکړې ده، نه د تا کوم نندارچي ته ویزه ورکړې ده، حتی هغه ژورنالیست چې د همالته په هند کې شتون و هغه یې هم بیرته درته راولېږو. ته راځې په آسیایي جام کې برخه اخلي، په نړیوال جام کې برخه اخلي، هغه راځي د تا په کور کې نه درته راځي په سریلانکا کې وایي ته راځه. دا داسې مثال ده لکه څوک چې میلمه کې څوک چې راځه د ما میلمه یې نن ماښام ښه بندوبست ورته وکړي او بیا هغه میلمه ورته ووایي چې والا وروره دلته خوند نه کوي، دا تا کوټه ډېره خرابه ده یا خرنه ده یا یخ ده، درځي داسې غره ته یې وخېځو یا یو بل چا په کور کې وخورو او بیرته ته راځې دیګ پوخ کړی له کوره راوړې سریلانکا ته وایي راسې دا ډوډۍ دلته سره وخورو. دا په څه معنی؟ ته دومره کمزوری، ته دومره د سپورټس په ډیپلوماسي نه پوهېږې، د کرکټ په ډیپلوماسي چې هغه کم ډیپلوماټي در سره ډیپلوماسي کوي بهترینه. د کرکټ ډیپلوماسي هم دې ته وایي چې ته هند درته نه راځي، ته هند ته کور ته ورغلې له دومره ننګونو وروسته، که ته رښتیا د تا په خپله لوبډله باندې یا باور وایي یا ته په کرکټ پوهېدلی، تا به یې خپله لوبډله نه وای لېږلې، هغو خو نه ده درته رالېږلې. ته له موږ سره زورواکي و، دا تانې او پیغورونه پرېږده، اصلي سیال د هغه ده، له هغه سره سیالي کوه. موږ غریب خلک یو، موږ یوازې د ورزش په ډګر کې همدا خوشحالي ده، همدې خوشحالي ته راغلي یو، لوبه ګټو، له میدانه در کې وځو، نور موږ هېڅ ستونزه نه لرو. ته باید نوره سیالي له هندوستان سره یې کوه او موږ دوی سیالان هم نه بولو. دا د موږ سیالان نه دي، موږ باید که دوی سیالان بولو. زه کله کله ما دا د سیال هغه اوسي د کرکټ په ډګر کې خیر، ځکه د دوی تاریخچه لږ وختي ده، باید که دوی دومره لوېدلي حرکتونه کوي، دغسې لهجه استعمالوي، دا د سیالان داسې نه کوي. یو کوي خلک وایي تر بې غیرته دشمن کوي، تر بې غیرته دوست کوي دشمن ډېر بهتره. نو که ته په دغسې دوستي او ګاونډیتوب او دا شیان دا ښه نه دي، د دوی لپاره ښه نه دي. خو افغانان چې دي هغه د کرکټ ته کرکټ په نظر ګوري، ورزش ته ورزش په نظر ګوري، ځکه بریاوې هم لاوړي، له تا لوبې هم ګټي. نو دوی دې کرکټ ته کرکټ په نظر وګوري. دا دوی کوم څه اوس کوي دا هسې څه دي، دا به هېڅ رنګ هم نه راوړي. دا د دوی لپاره غټ زیان او تاوان ده. همې په نړیواله کچه په رسنیز ډګر کې ځان وشرماوو، یعنی هر څوک چې دوی رسنیز حالات ګوري یعنی خفه کېږي. زه په دې خفه کېږم د پاکستان کرکټ ته ما ډېره غټه توقع، ډېره غټه تمه مه وه، هلته ډېر لیجنډ لوبغاړي کې شته، اما د دوی خبرو کې داسې سړی فکر کوي چې دوی کرکټ نه لري، دوی هسې یو کلب لیول د بس کلب د څوک ځینې وځي څوک راځي سر چا ماته یې ورکړه شکنځاو. لکه د کلي ماشومان چې لوبه کوي، یو لوبه ځینې وګټي بل ډبرې سره ولي په کوڅو کې، دا دغه لیول کرکټ دوی کوي. اوس کرکټ ډېر ماډرن سو، ډېر ډیپلوماټیک سو، دوی باید هغه ډګر ته راوځي، دوی به ځانونه باید ډېر کار وکړي. پاکستان لوبغاړي د پاکستان مبصرین د پاکستان رسنۍ باید دا کومه سوژې، دا سوژې باید نورې ایسته کړي، دا سوژې وارم نه کوي، هم نه دا سوژې دوی ته ګټه کوي. دوی خپل سیال هند له هند سره ده، موږ ستونزه نه لرو. که هر څه دوی وایي موږ بیا هم هر کله ورته وایو، که په کابل کې لوبې کوي خدای دې راولي، که په سریلانکا کې کوي خدای دې راولي، که په بنګلادیش کې کوي، افغانستان به هماغسې منډې کوي، هماغسې لوبه به کوي، لوبه به کوي. مننه شاکر صاحب. فرید صاحب، رمیز راجا چې کله د پاکستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس و، هغه وایي که چېرته هندوستاني لوبډله پاکستان ته رانشي نو موږ نړیوال جام ته نه ورځو. خو نن رمیز راجا مالته د کمنټیټر او پریزنټر په حیث په هند کې له ټولو وختي تللی و. بل هند تر هغه وخته ویزې نه ورکولې چې دوی آی سی سی ته شکایت وکړي. بل د پاکستاني او هندي لوبغاړو ترمنځ ډېر صمیمانه اړیکې دي. که تاسې وګورئ هماغه د ژبې یو ډېر نږدېوالی هغو سره لري، خو له موږ سره دښمني کوي. که بیا هم د موږ ځینې پاکستاني لوبغاړو سره بیخي سره نږدې یو، دا پښتانه چې دي بیا بیخي یوه ژبه یو کلتور هر څه سره شریک دي. که دغه حالات روان دي، که دا اوس چې پاکستان کې څه روان دي، فکر نه کوئ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه شته اړیکې به له منځه ولاړې شي؟ البته د حکومتونو ترمنځ نه، د لوبغاړو سپورټ په ډګر کې
دا یو واقعیت دی خو که دا اړیکې خدای نه خسته نورې هم خرابېږي یا نور هم ترنګلې کېږي خو د دې یو لامل هم د پاکستان د کرکټ لوبغاړي د پاکستان د کرکټ مبصرین د پاکستان د کرکټ ژورنالستان او د پاکستان د کرکټ مینوال دي. تاسو وګورئ چې موږ اوس سیالۍ د دوی سره کړي دي او اوس سره سیالۍ د افغانستان څخه پاکستان ګټلې دي او دغه ګټلو باوجود چې هره لوبه یې ګټلې ده د دوی داسې یو حرکات سوي دي داسې یو سلیبریشن سوي دي چې تاسو د نسیم شاه حرکات وکتله چې هغه بیخي هغه د سپورټ د کرکټ د امام الحق هغه حرکات مو وکتله چې هغه بیخي یعنې که ټول په ټوله کې راواخلو آصف علي راواخله چې ټوپک غوندې بیټ تاوه ولې هغه اسرائیلو ته دې ماته ورکړې ده شاکر صاحب خبره امریکا ته دې ماته ورکړې ده څه فلسطین دې فتح کړی دی څه دې کړي دی وسړی خو شپږ اووه ماتې دې افغانستان ته ورکړي دي او برعکس کله چې د افغانستان څخه د ماته خوري او بیا خپله د همدې افغانانو هغه حرکاتو ته هم نه ګوري چې هغه څومره په شان دا سره دا لوبه لمانځي څومره په خوشحالۍ او په صمیمیت او په خپل چوکاټ کې څومره دا خوشحالي لمانځي زموږ حق و میدان څخه ووتل ورور په بس کې مو هم نڅا وکړل بس والا هم نه ده منلې نه ده منلې په هوټلونو کې مو هم وکړل چې په لارو کوڅو کې مو هم وکړل او بیا به یې هم کوو ځکه موږ خپله خوشحالي ده لوبه مو ګټلې ده او باید ویې لمانځو باید بیا یې ولمانځو زه وایم چې که دا شی زموږ اړیکې سپورټ کې خرابېږي دا به د دوی له لورې وي او د دې لوی مسؤلین هم دوی دي په دې هیله یم چې دوی دې ټکي ته نظر وکړي فکر وکړي صمیمانه حرکات وکړي د افغانستان د هرې ګټې او د هرې پیاوړې نکتې احترام وکړي او هغه وزغمي د هغه جنګ ځپلي چې 40 کاله په دې هېواد کې جنګ دی د دې مرګونو د دې ډول ترنګلو حالاتو څخه چې سپیره او غریب لوبغاړي راپورته کیږي او هغه دومره ټیلنټ او استعداد خدای پاک ورکوي چې په دومره نړیوالو سټیجونو کې انګلستان ماتوي د انګلستان څخه وروسته همدا پاکستان ماتوي چې په لسګونو کلونو تاریخ د دوی د کرکټ کېږي د دوی د دې سپورټ کېږي چې دوی دې ته کار ویلی دی دوی دې ته داسې کار ویلی دی چې له هر اړخه یې کوښښ کړی دی چې په هغه کې باید پیاوړي واوسي تاسو وګورئ دغه اوس چې کوم پاکستان چې کوم امکانات لري موږ د هغوی په نیمایي هم نه لرو دا ومنئ دا اوس چې مثلا بنګلادیش کوم امکانات لري د افغانستان کرکټ لوبغاړي نه لري داسې سریلانکا در واخه دغسې نور هېوادونه در واخه خو افغانان پیاوړي دي د هغوی مټې پیاوړي دي خدای پاک هغوی ته دا قوت او دا انرژي ورکړې ده چې هم انګلستان مات کړي هم ویسټ انډیز درته مات کړي همدا پاکستان درته مات کړي هم بنګلادیش درته مات کړي او سبا به ګورې همدا هندوستان به هم درته ماتوي همدا د دوی دښمن به ماتوي همدا استرالیا به ماتوو همدا ساوت افریقا او هیڅ یو هیواد به موږ نه پرېږدو موږ به ماتې ورکوو شاکر صاحب ابراهیم ځدران چې کله خبرې وکړې دوی دا خبره وایي چې دا خو د سپورټ خبره وه څنګه سیاسي ګټه ترې واخیسته خو محمد رضوان خپله سریزه د غزې خلکو ته ډالۍ کړه که په بل لوري وړې دا سیاست دی مثلا د نیمایي کفري نړۍ چې ورسره اسرائیل سره ولاړه ده ته سیاست کوي خو ته ماته بیا د ورزش په برخه کې د سیاست اجازه نه راکوي درانه صاحب که وګورو ابراهیم ځدران چې کومه ډالۍ کړې ده دغه خپله د غوره لوبغاړي جایزه دا له هر اړخه د منلو وړ ده زه هغسې نه وایم چې دا د افغانستان لوبغاړی ده نو زه بیا ننګه کوم نن ابراهیم ځدران ته په کار هم دا و اول موږ مسلمانان دلته افغانان اوس موږ ډېرې سختۍ او ستونزمن او کړکېچن حالات تېر کړي کله چې د ما په هرات کې زلزله کېږي د ما لوبغاړي د هغې لپاره له د هند له فلمي ستورو سره غږېږي له لوبغاړو سره غږېږي د مرستې غوښتنه ځینې کوي د ما لوبغاړي په لوبغالي کې توره پټۍ تړي دا د ما وینه ده دا خو دې معنا ته د ما وینه څنګه له ما بېله یار تا محمد رضوان د صرف د مسلمانۍ په نامه هغه صرف سنچري ورته ډالۍ کړې ده
صرف سنچري هغه کم میچ فیس اخلي کچې رښتیا د مسلمانانو خوا به دی او د رښتیا له فلسطینیانو سره غم راضي کوله خو هغه ته زنه راځم خدا باید وایم د باید دغه ټول میچ فیسونه د دې لپاره چې راځي دا ټول ډالري به ډالري کړي وي غزات دا به ډیره ښه خبره و دی هغه به در دواسه وي دا د سنچري د غزي خلکو ته ډالۍ د سمانه یو سیاسي اړخ ده بل یو ډراماتیک انداز ده ته د ډرامې په انداز باندې وای نور هیڅ نسته په هغه باندې څوک خبره نه کوي ځکه موږ نه دا چې ابراهیم ځدران د خپل افغانانو هغه مهاجر چې په پاکستان کې پراته دي ته په زور را شړې د هغه تخپل جایزه ډالۍ کوي او ته وای چې ولی د ما وینو سره شریک ده کنن نه سبا برازي که سبا نه بل ورځ برازي که بل ورځ نه بل ورځ برازي ام دلته به مهغل وغاړي به موږ ل امغه وګړي دوی بل وغاړي تشویق کوي او لوغاړي به دوی مابین سترازي دا کوم منطق ته چې خپل ماجر تشویق نه کم اولیت د ما افغانانو ده د ما خپل وینه ده د ما وطنوال دالته در بدره ده دیغو دی 15 ثانیو لپاره د خوشحالي شي به ور په برخه کوي چې خلګل ته په هجرت کې پراته دي د هجرت په دیار کې لستونزو سره د رسا اشاره مرتوقع اخت لازم دومره نه غواړو چې ولارسو یعنی الته بنديان څوک هغه ټول خلکو ته داسې ډالۍ الته وای چې دا داتا باندې بدل کېدل د عرفان پټان ډانس پتا بدل کېږي د راشد اتن پتا بدل کېږي په لوبغالي کې ته باید خبرګون ونشه تاسو باید په لوبغالي کې چې نه فاتحه خواني وکړي سی ولا موږ لوب غټلې د فاتحه تراغلی دوی دا د تس راشد بس موټر کې چې نه بس یوازې د لزان سره ګوري سی موږ لوب غټلې دا ډیر غیر منطقي ډیر د ورزش لډګر ډیر لري ژبه او لهجه د څوکې کوي د ما وطن ده کې ویرات کوهلی د لوبې په هر توپ باندې ریاکشن او خبرګون شي هیڅ خبره نه د لوبغالي کې په مابینس کې د یو اکټ کوي د یو خبرګون شي چې هغه نړۍ داسې بد ورته ګوري هغه هیواد خو هیڅ پرېږده د ما لوبغالي سر اوچتوي د اسمان ته د الله شکر ادا کوي بل مې راځي هغه خپل د ما دود دستور د نڅا کوي ته راځي په دې هیڅ حق نه لري دا هیڅ حق نه ور کوي هیڅ پاکستاني حق نه لري هیڅ ورزشي کس حق نه لري د ما داخلي کار ده ته څوک مال لوبغالي د باندې کړی دا ډیره بد په دې موضوع زه خو هم بيخي خبره نه ورونسي دا چې دوی کوي د دوی امدغه اصلیت ده د موږ اصلیت نه ده لکه موږ احساسات کېږو دا هدف ده چې ولې داس خبرې موږ وکړو موږ دفاع ولې وکړو دي هیڅ حق نه لرو چې موږ دفاع وکړو دای څه وایي هغه څوک وایي کاروان به تیریږي څنګه متل دا د هر څه کوي ستونزه نشته دا د ما خپل کار ده د ما په داخلي چارو کې څوک هیڅ کار لري په موټر کې سندره ما لګاوه ته په موټر کې نڅا نه کوې ته بل لوبغالي دی باندې په ډریسینګ روم کې خوشحالي نه څرګندوي ته څه معنی دا خدا معنی چې زه د تا د پاکستان لوبډلم ځکه د افغانستان لوبډلم نو بیا خو زه د موږ لوبډله ده نو زه د عادت مې دا ده چې موږ باید نور افغانان دې ته ډېر هغه ونه کړو چې څه وایي دي موږ افغانان خپل هیڅ نه خپل کلتور لاس د دوی په خبرو ورکو د دوی په پیغورو نه فرهنګ ورکو نه خپل اسلامیت نه افغاني غرور نه هغه د موږ پیاوړتیا هغه د موږ د دوی هدف دا د سپراتون کې دوی سیمه فائنل لا پړاو وځي دوی افغانان په یو نه یو ډول دوی غواړي چې منټلی ډیسټرب کی په فکری توګه نارامه کې تر څو راتلونکو لوب وته دوی لوبي وګټي نه ان شاء الله موږ بل کوي مورال سره امنندار چانزو ام بل کوي مورال سره د موږ رسنۍ چې دا ونه تاسو مخکې وکړه بدبختانه بد مرغه د موږ رسنۍ چې کوم خبرې کوي او د عمل په میدان کې بیا هیڅ نه ډېر د افسوس ځای ده د موږ په هر کل که په ژوندۍ خپرونې نه شي کوي ریکارډي خپرونې وکړه ریکارډ که ثبت کوي وکړه نو د ما وروسته هدف هم دا ده چې موږ به تل سپورت سپیرټ دا کم سي د کرکټ ډیسپلین دا کم سي د ورزش ډیسپلین دا اخلاق دی هغه بیا هم کوو بیا به هم کوو موږ دې چا کیسه کې نو خلک سي هر څه وایي دي موږ بخپل د لوبو سي کم دستور دا کم رواج دا کم اصول دی هغه مختلف دي مننه درسه د لوبغاړي پاکستاني لوبغاړي افغان لوبغاړي د نړۍ بیلابیل لوبغاړي په لیګونو کې سره یو ځای میاشت تیری وځي د آی پی ایل ما سه نور پاکستاني لوبغاړي د نړۍ ټول لیګونو ته ځي کله هغه صحنه زما وسم په ذهن کې د نسیم شاه چې موږ کله لوبه وګټله کوم عکس العمل چې وخدو اسف علي چې کوم عکس العمل وخدو خو زموږ عکس العمل په نړیوال
دوی موږ نه همداسې لوبې ګټلې موږ په نړیوال جام کې ماتې ورکړه. زموږ د لوبغاړو عکس العمل شاکر صاحب مخکې ویلې ډېر عاجزانه و، یعنې هغسې نه و نه مو بیټ چاته ټوپک کې نه م ویکټې راویستې نه م ګلبزونه وغورځول، نو هیلمټ په هم ځکه وه. یعنې دا د دې ښه ښکاره ثبوت دی چې موږ که څه هم 40 کلنه جګړه کې پاتې شوي یو، موږ هغه غرور، هغه انسانیت، افغانیت دا هر څه په خپل ځای پاتې دي. که دغه حالات روان مثلا افغان لوبغاړي په اسل کې لوبېږي، پاکستاني لوبغاړي شپږیزې ته راځي، که دا پیغورونه طعنې دا شیان روان نو فکر نه کوئ چې دغه اوسنۍ کومې اړیکې د لوبغاړو ترمنځ دا به واري ختم شي. طبعا دا هر څه چې کېږي دا هر څه کوم الفاظ د پاکستانیانو د خولو وځي یا د پاکستانیانو د دوی لوبغاړو د لوري چې کوم حرکات کېږي دا په دې شیانو باندې مستقیما تاثیر لري او اغېز پیدا کولی شي. چې ځکه همدا راشد چې نن هغه وایي چې ته ماته په خپل بریا چې په خپل موټو باندې ما یو خوشحالي ځان ته راوړی دی، یو بری مې ترلاسه کړی دی، ته په هغه حالت کې ما نسې زغملی او په هغه حالت کې ما پسې خبرې کوي چې ته باید همدا خوشحالي ونه لمانځې، ته باید دا بریا ونه لمانځې. نو زه په کوم هغه باندې بیا درس هم ستا په لوبغالي کې، ستا په ټیم کې او ستا په کورني کرکټ کې، ستا په لیګ کې زه له تا سره ولوبېږم. تاسو وګورئ د استرالیا لوبډلې چې کرکټ بورډ چې کوم حرکت وکړ، نوین الحق د هغوی څخه پرېکون اعلان کړ. تر ننه پورې هغه وایي زه نه لوبېږم تر څو چې دوی خپلې دا خبرې وانه اخلي او تر څو چې دوی بیرته د افغانستان سره د سیریز د نیولو هڅې ونه کړي. خو څه شی سو هماغه د دوی د کرکټ بورډ، هماغه د دوی د کرکټرانو حرکات او د هغوی څخه مخکې کرکټ بورډ څخه مخکې چامپین هم همداسې خبرې کړې وې، هغه د دوی کپټن. نو دا شیان چې دوی مستقیما اغېز لري. بیا هم وایو په دې هیلو چې پاکستانیان د هر څه نظر وکړي، سپورټ د ورورولۍ او د مینې او د احترام لوبه ده، خصوصا کرکټ د احترام او د مینې لوبه ده، د شاهانو لوبه ده او شاهانو هیڅ وخت داسې لوبه نه ده کړې په کوم انداز چې د پاکستان لوبغاړي لوبه کوي، لکه په کوم انداز چې د پاکستان د کرکټ پخواني لوبغاړي د دې لوبو تفسیر کوي. هغوی د کرکټ څخه خوند اخیسته، هغوی کرکټ د مینې یو سمبول ګرځولی وو. موږ په دې هیلو چې کرکټ همداسې د مینې سمبول وګرځول شي. موږ چې د نورو هیوادونو سره څنګه لوبه کوو او مینه هلته خپروو، دلته یې هم خپروو، خو په همدې خاطر چې په دې هیله چې دوی دغه مینه راکړي بیا به موږ دا مینه خپروو. ولې چې اووه لوبې تا ما څخه ګټلي دي او تا کوم حرکات کړي دي، نو دغه په مقابل کې زه ته څنګه مینه درکړم او دغه باوجود زما حرکات یې ولیدل چې ما څومره په احترام دا هر څه ولمانځه. یو خبره د دریځ صاحب تایید باندې دا ډېر ښه نکته ویلې، که دوی دغه حالات ترنګلي کوي د دې به غټه ستونزه پاکستان ته دا چې د راشد خان په څېر نړیوال ستوری به د دوی په ایسل کې نه دوی یعنی دا په دې معنا دوی باید داسې ونه کړي، دوی د خپل کرکټ د بهبود لپاره هم دا باید ونه کړي، ځکه هغه که چېرته دوی د نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته راوړو لپاره په میلیونو ډالر مصرفول، په کروڑو کالداري مصرفولي، په میلیونو، دوی هڅه دا وه چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته راسي. نو د راشد خان غوندې یو ستوری چې بایکاټ کوي، لس یې نور هم کوي، نو خپل کرکټ ته زیان رسوي. دې خبرې د اعظم نیوز درنو لیدونکو نننی بحث په همدومره و. په دې هیله چې افغان لوبډله راتلونکو 4 لوبو کې بریاوې خپلې کړي او په سیمي فاینل کې بیا له پاکستان سره مخ شي.